نشته مه ووهه مه ووله دا پرېږده د ده ګناه نشته بابا جانې بابو مینه نه په غریبۍ کې او نه په مالدارۍ کې ده مینه یو الهي شیز دی چې ما ستا زوی سره د کباړو په بوجۍ کړې ده ما د خپل سر ستا په پښو کې کېښودې د خدای دپاره ما زوی مې مات شه پاټې دی خوا او پاټې اخوا د پاکستان حکومت نه داسې اچار ته جوړ شوي دی اچار تیل بیا 10 روپۍ وخوره سار یو ریټ ماښام بل ریټ بیا د ناکار ډز د ما کېږي او زموږ پاکستان د پروردګار یې نه منو بابا جانې Oh, my sweet daughter. اچھی څنګه بابا جانې تاسو اوس هم اخبار یوز کوئ یوز کوئ نو موبایل یوز کوئ یا بچی زه ساده سړی یم او اخبار کې ډیر شي په موبایلو کې سنی بجې بابا جانې زه نوره نه پوهېږم ما له راتلونکي یقم ده آیفون 15 دی ګینې زه به تاسو نه خفه شم بابا جانې تاسو ته چې ما ډوګ صحت کړو تاسو ما نه راوستئ وای بچی اویسه داسې چل دی چې هغې برنډه کې ما تا له 3 سپي روستي دي په ډوګس دې نه پوهېږم 3 سپي مې روستي دي او اوس چې لوبې سره وکړه راځه باجي ډوګ سره لوبې کوو واو ډوګ ډېر خواږه بچي مې دي عمر په غریبۍ کې تېر کړه دېغ د غریبۍ وباسه ځان نه پکې چې په بوز لوی وانه رسېږه په کباب کې بسې یا الله او راغلم مورې ولې ته خو داسې خفه خفه راغلې ولې خیر خو دې که نه مورې نن د زړه را حل ویمه مورې د یو ډېرې مالدارې کورنۍ جینۍ ده او ژوند یې راله ارام کړی دی زه پوه نه شومه ته وایې څه غواړې مورې زه ته په خولې څه نشم ویلی خو هغه بل څه وایي بچې په دې دنیا دې نه پرېږدم د بوسو لاندې اوبه مه بوځه صفا خبره کوه ته وایې څه غواړې مورې هغه مالداره جینۍ ما سره واده کول غواړي څه ته دې خپلې جونګړې ته وګوره ته لغړي ته وګوره زما د تیلو ډبې اخیستو وس نه کېږي من ځان له د غنم اوړه نشي پیدا کولی د میستې د لاسه موږ د جوارو اوړې پخو او ته د واده خوبونه وینې مورې ته په خدای باور وکړه که زما واده ته سوځي ما ته دا خپله غریبي معلومه ده نو چې خپله غریبي راته معلومه ده که نه هغې ته ووایه نو ما سره واده مه کوه او د مخې نه مې پړه شه ځه وایي خدای لازمي مې څه لیونۍ شوه
कबाड़ी रे कबाड़ी हर्ष के जड़े ओस्पने तांबड़े हर्ष के जाड़ा पकी वही कबाड़ी आ गई कोर तुम से निष्ठा वर्जन की मिलाओ समस्या मोबाइल तो ढेर वक्त पसरा ले दे तो गोरा ढेर गरीब सड़े और हमारा गरेवा न जा सुगा बोले माता तो सभी दीदी मीने में कड़े दा बोले मीना ज्यादा दे नू आया ज्यादा के रजान ले रोटे न शम पैदा कोले न मीना बस हो कम मीना न रोटे ग्वाड़ी और न पैसे ग्वाड़ी मीना बस मीने बोला ले चलो इधर से के शबा पूरा शबा जोखो कबाड़ी मां कबाड़ गुंडुम वर्षा कबाड़ वाले रूबा कबाड़ निश्चित शबा जा प्यादे तोड़ करेंगे शबा जा शबा खाना जो खबर लरागली लावल जतासो न बहाना वाड़म और बेगर दा खबर को स्टासो दे गेट महता स्टासो अगलुरवी और कबाड़ी राजी और अगर स्टासो दे लूर सरा वलावी न जगवाड़मा जो स्टासो पलमना बाने दा होने लगी कबाड़ी राजी जमा द बंगले मखिता वलावी दा खबर रिश्तिया दा او को दरोग वे खाना ما په خپل سترګو لیدې دي خو نن مړه مضبوط کو ما وراشه چې نن خان ته ویم ټیک ده خو چې ګورې دا خبر دې د خولې نه بل چاته ونځي پوه شوې دې دې نه کې خانه چې د استادو د عزت خبرې په وګړو جمعات کې کومه موږ استادو په کوټو کې وځو او خان که هغه کېږي نه ماته اجازه ترې شم او چې زه ته لاړ شم خو یو ځل درته بیا هم وي چې دا خبرې چاته ونه کړي دې دې نه کې خان ځه بچي ورته ګلالۍ که داسې دې کړي خو ډېر بد به دې کړي او د دې کباړي علاج به زه وکړم
مورې ډېر سخت وږی شوی یم که څه دې پخ کړي راوړه بچې د ټماټر چټني مې درله کړې ده جوار روټۍ مې پخ کړې ده ساګ مې ترې پوخ کړې دروړم درپسې تم خورا کنه روټه شنو خدا وزرستو حمزه السلام علیکم وعلیکم السلام کاشي په تاسو بیا مورې دا ما قمه مارا چې ما ته وی ما سره واده وکړه واده وکړه تا زمونږ دا کوو کتو دا د واده کاږن دی په ما تا کې د ځمکې او د اسمان فرق دی هم څه فرق دی د غریبۍ فرق دی دا خو څه فرق نه دی ته د بخملو او د ریحمو عادته ښځه یې او مونږ کره د بون کټ دی تو به یې کښېنې بابو مینه نه په مالدارۍ او نه په غریبۍ کې ده مینه یو الهي شیز دی چې خدای چاله ورکړي او ما ستا زوی سره د کباړ په بوجۍ مینه کړې ده په مالدارۍ نه لورې مونږ کره مو دا د جوار ډوډۍ ساګ پیاز او د ټماټرو چټني وي مونږ کره به دا ته قبول کړي بابو مینه قرباني غواړي او ما ته ستاسو دا غریبي هم قبوله ده بو ډیر خوند دی ټماټرو چکنی او ساګو کو او په تیره تیره جواري یعنی بچی د جوار روټۍ وخوره چکني وخوره خو موږ ستا جوګه نه یو بابو زما مینه پاکه ده او زما په خدای پوره پوره باور ده چې مال به خپله مینه راکوي جاني لور دې سمه کړه کباړي سره ولاړه وه او د مشکول خبره یې کولې دا دې څه وایي بابا جاني
اویس ټیک وای ما به درته وې ما مینه کړې ده او مینه څه ګناه نه ده. اے پخې مینه څوک په لارو کوڅو کې نه کوي او ته لا د مینې نه یې ښه. یو خبره مې په کولو غوږونو واوره ګلالۍ، ته د دې خپلې بنګلې ته وګوره، دې موټرو ته دې وګوره، هغه ستا هم څنګ دی یو معمولي کباړي دی، معمولي. او که بیا مې دغې کباړي سره ولیدې که نه نو هغه له به م لاس پرې مات کړم او تا له به م لاس پرې مات کړم. ځه وځه. زه دې کباړي کور ته خو ورځم او په زور زیرې پوهوم. ای شیطان تا سره به زه ګورم. رښتیا وایي ځکه تا سره به زه ګورم. او وګورې یا خدای پاکه چې کوم خوا کړی اوسم د دې جینۍ له لاسه زما کرسمس داسې نه کېږي. څه وکړم خدایه ډېر ازمیښت کې راګیره کړم یا الله. ته چې دا خپل زوی نه پوهېږې چې زما د دې لور نه په قلاره شي د محلو خوبونه مینه زما لور په دې کندر ته راځي. ته د بنګلې خوبونه یې تا ته ما دا زوی په قلار پوه که یا وروره ما خپل زوی ډېر پرې کړ. ما ورته ویل د محلو خوبونه نه وینم. هغې ویني زوی یې دې بېږه او که دې پوه نه کړ نو ځمکې ته بیا د لښکته کړم. دونه وس مې کېږي زما لور به دې کور ته راځي. ته دې دې ته وګوره داسې دې ته دې خطرې ته به زما لور راځي، دې ګنده به زما لور راځي. داسې ګند زه د خپې لاندې کوم او ته زما د بنګلو خوبونه یې. یعنې یا وروره ما خپل زوی ډېر پرې کړ. مې چېرته ځمکه او چېرته اسمان و. هغه د اسمان خوبونه یې د ځمکې کیرړې او په ځمکه ګرځه. د اسمان خوبونه مینه او اسمان ته لارې مو ته که په مخ به دې راشي. زوی دې پوه که او که دې پوه نه که نو بیا ماله مشل راځي. زه بیا درنه بیا په خپلو الفاظو کې پوهېږم. یا الله زه به یې پرېږدم ته هېڅ مه کوه. زه به خپل زوی پرېږدم. یا الله زولې کې مې خیر واچوي. زما خو دغه یو ډکې یا الله. اول خان راځه. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی خان. اول خانه تا ته زما ښه پته لګي او نن در باندې بیا یو ښکار کوم او دې ښکار زما عزت د لاسه چولی دی. یو کباړي دی په دې بر کلي کې. ما خو په رموس ډېر پوهېږه ښه نه پوهېږي. ورپسې به لاړ شي او لاس نیولې به یې دلته راولي او که نه راته نو پکې وله بړې واچوه او دې حجرې ته یې راوله. باقي به ورسره دلته کورو. روم خان ته بې فکره اوسه. زه پېشه او هغه کباړي پېشه. اول خانه چې ښکار دې د ګوتو نه ونیسي. ته غم مه کوه خان لاړه به پسې. ځه. اوس به ګورو چې د سیره څو پخېږي.
زما جرم زما ګناه څه ده؟ ستا جرم او ستا ګناه څه ده؟ دا خو چې کله موږ دلته بوځو نو تا ته به د خپل جرم او د ګناه پته ولګي. مخکې شه. بابا جان کباړي راوستو. ځه بچي ته لوبې کوه. اوس به دې خوښ شم. وایم اوس په دې سرمن وباسي. دغه دې راغی. دا راته ووایه تا ته ما نه وویلې چې د ما د لور نه سم شه. زه ستا کور ته م درلم ته مې پوه کړې مور مې درله پوه کړه چې زما د ګریوان نه لاس وباسه. زما بنګلې ته وګوره زما دې حویلې ته وګوره او لور به زه تا له درکوم. حاجي زما ګناه څه ده؟ ما مینه نه ده کړې. ستا لور ما سره مینه کړې ده او ما پسې کور ته هم راغلې ده. یو خبره درته کوم چې زما نیازبینه لور ده 50 لکه در کوم 1 کروڑ روپۍ در کوم او دا پاکستان پرېږده او سره د موره بهر لاړ شه. حاجي زه پاکستان څنګه پرېږدم؟ دا زما خوږ وطن دی او بلکې زما بوډۍ مور ده په کور کې. زه څنګه بار ملک ته لاړ شم؟ ډېرې قصې مه کوه چې ته پاکستان نه پرېږدې بوډۍ مور نه پرېږدې بلکې بوډۍ مور دې ځان سره بوځه او که نه بوځې او نه پرېږدې اول خانه جی خان خپې لاس ورله چورلټ مات کا چې دلته مړ شو بار یې غورځوه. غم مه کوه خان. د سړي بچې نه دي. اوبه اوبه خان اوبه ورشه راوړه ولې اوبه. زه ورشه لکه منډه اوبه راوړه ورغلم. راوړه اوبه. دا ولې دي؟ اوبه څښي. اوله اوبه ډېرې رانه دې په جبړو کې کېنښودې د تندې به دې وژنم د تندې. خان زه ښیم چې یو ډس دې پورته کړو. نه بچې نه اول خانه ډز نه دی به هم دلته تړلي او دلته به یې ختموو. دې خوښه وي زه به درنه لاړ شم. ډېره مننه اول خانه زه ته ورځه. دا واړې دا راکړه. ته پېښه او دې پېښه وه. خان دا جام به زه یو شم. موقع بابا جان دا موقع خدای لپاره موقع ګناه خو ما کړی ده د څه ګناه نشته مولا دا پرېږده د ده ګناه نشته بابا جانې خدای لپاره پرېږده. راسه بچې اویسه بچې دې ورشه دا خور دې بوځه. بابا جانې مه وغه زلمیه چې سا در نه وانخلي او نه در نه اوبه وڅکي. بېغمه شه دي.
بابا جان ته چې کاشف نه وجنې ګناه خو زما ده د کاشف نه ده مه وجنې کاشف ګلالۍ ورته چې بابا جان ته وي بابا جانې او ګلالۍ څه چل شو ګلالۍ بچي دا کله به دا چل شو بچي بابا ما چې راوستم دا چل پوه شو ډاکټر صاحب فوراً زما بنګلې ته ځان ورسوه فوراً ډاکټر صاحب د دې دا ساه خو ډېره زیاته اوچته شوې ده ته خو څه ډېره لوی صدمه رسېدله دې ته دا څه صدمه رسېدله چې دې دا حال کو بس ډاکټر صاحب صدمه خو ته واقعي چې ډېره غټه رسېدلې ده ډاکټر صاحب علاج یې وکړه ما ته ډېره زیاته ګرانه لور ده او ډېره راته ګرانه ده د خدای دپاره زما دا لور بچ کړه بس ټولو والا لوی الله دی او ما ځان سره څه میډیسن راوړي دي دا والا ورکړې دا به اوس ګزاره وکړي او ما سره کسولېږه نو نور میډیسن به هلته ورکړم صحیح ده جي دا اوس میډیسن درکړم جی دا والا اوس ورکړه او کوشش کوه چې دې زیات تر غم نه رسي که نه بېغمه شي جي خان منت درته کوم سوال درته کوم زما زوی ماف که او پرېږدې زما سره چې لاړ شي یو ځل مې درته ویلي وو یو ځل کور ته درپسې درغلم چې خپل زوی دې منې کا ته زما دې بنګلو ته وګوره او زما د لور خوبونه یې ني درته مې نو ویلي چې وځه د دې کلي نه وځه د دې کلي نه تا زما ونه منې دلته به دې مري خو پرېږدلی نه خان موږ ستا د ډغرې نو او موږ به دا وطن پرېږدو ما زوی مې چېرته لرې لاړ شو خو زموږ د ګرېوان نه خان لاسې نه وباسه موږ ډېر غریبانان یو موږ ستا د ډغرې نه خان نه هېڅ کلم نه هېڅ کلم دې زه نه پرېږدم دې په دې بنګله کې زه دله ښخوم چې آینده دپاره دې بیا په داسې مالدارو مینېږي نه نه خان نه داسې ونه کړې ستا لور زموږ کور ته پخپله راغلې وه دپسې ټوله ګناه خو د هغې ده زموږ خو پکې ګناه نشته دی که نه خان خدای ته وګوره موږ مات کړه خان هېڅ کلم نه زما لور نادانه ده کمقله ده کم عمره ده ځکه درغلې وه معاف کول نشته ته ځه خان خان ما د خپل سر عزت ستا په خپو کې کېښوده ما اوس زوی مې پرېږده چې موږ خپل کور ته لاړ شو خان بابا جانې پرېږده ګلالۍ مړه شوه خان ودې کتل د الله وهل زما زوی بې ګناه و